زه بار بار په جمعو کې کله حدیث پیښوم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی که چیرې پر یو عالم باندې په معاشره کې کمزوري راس یا مالی کمزوري راله یا بدني کمزوري راله یا د عالم پر عزت باندې حمله راله یا د یو چا په خوله کې د عالم غیبت راله او تا د هغې عالم د کومک دپاره د دفاع دپاره یو قدم واخیستی الله تعالی پر هر قدم باندې سړي ته د یو عربي نسل غلام آزادولو ثواب ورکوي او په بل حدیث کې راځي پر یو عربي نسل غلام آزادولو باندې د الله د طرفه د جنت وعده ده نو تا چې 10 قدمه د عالم په خدمت کې واخیستو الله تعالی تا ته د 10 غلامانو آزادولو ثواب درولي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې یو چا د عالم پر دې سر باندې د محبت په وجه باندې مچ ورکله پر تندي باندې مچ کړي نه بیا خو د دې عالم پر بدن باندې چې څومره ویښتان رالو الله تعالی د دې سړي په عملنامه کې د دې ویښتانو مقدار حسنات او نیکۍ جمع کړي ځکه زموږ دین کې د دې علم په خاطر الله تعالی د عالم مخ ته کتل د عبادت ګرځولی دي زموږ دین کې چند شان عبادت دي د عالم مخ ته د محبت په خاطر کتل د عبادت دی د مور فلار مخ ته د محبت په خاطر باندې کتل د عبادت دی او بیت الله ته د محبت په خاطر باندې په حرم کې کتل عبادت دی او قرآن چې د سړي ازده نه صرف د تور ته ګوري خلاص کړی دا صرف تور ته کتل عبادت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې اجتمع العالم والعابد على الصراط چې کله د قیامت میدان تیر سي نو یو عالم را روان دی یو عابد و صوفي و زاهد را روان دی یو ټوله زندگی په علم کې تیره کړې ده یو ټوله زندگی په عبادت کې تیره کړې ده چې کله سره راورسېږي نو ملایکې د دې صراط پر دروازه باندې ولاړې دي نو قیل للعابد ادخل الجنه عابد ته دستي وایي ته جنت له ورځه لاجل عبادتک دنیا کې د ډېرې سجدې وکړې ډېرې ستړیاوې دې برداشت کړې ورسه جنت ته ورننوځه نو عابد روان سي جنت له عالم وقیل للعالم قف عالم ته وایي ته پر دې ځای ودرېږه او چې کله هغه ودرېدی ورته وشفع لمن شئت دا غریبان چې د قیامت په میدان کې در فدره ولاړ دي او د خپلو ګناهونو په خاطر باندې د قیامت په خلو په ګرمیو کې غرق دي عالم ته ویې لږ پر شا باندې وګوره دې خلکو کې د یو چا لږ شفاعت وکړه او چې کله فانک لا تشفع لاحد الا شفعت چې که چیرې ته په دې ټوله قیامت کې نن د چا دپاره شفاعت وکړې الله به ستا شفاعت ضرور قبلوي نو فقام مقام الانبیاء پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دې وخت کې بیا عالم هغه د انبیاو پر ځای باندې مقام باندې ودرېږي چې د انبیاو د شفاعت کم مقام دی چې د کم چا دپاره شفاعت کوي الله تعالی قبلوي بیا د عالم هم پر هغه ځای باندې د شفاعت هغه مقام سي چې د کم چا دپاره شفاعت کوي الله تعالی قبلوي یو بل روایت کې حضرت یو صحابي را نقل کوي وایي چې کله د پیغمبر چې کله د قیامت ورځ سي نو الله تعالی پر دې علماو باندې په ټوله قیامت کې غږ وکړي ویا معشر العلماء ای د علماو ډلې هذه جنتي قد ابحت لكم دا زما جنت دی ما تاسو ته مباح او روا کړی دی چې کم لاره باندې ورځئ ولا ورځئ وهذه رضوان قد رضیت عنکم زما رضا ده او ما ستاسو دپاره جایز کړې ده زه نن ستاسو سره راضي یم نو ورځئ جنت له ورځئ زما رضا له او جنت له ورځئ لیکن فلا تدخل الله به یو خواست ورته وکړي لکه یو دوست چې د بل دوست څه یو غوښتنه کوي په محبت او په مینه باندې وایي لا تدخلوا الجنة حتى تقفوا ورته علماو جنت له ډېره تلوار مه کوئ ډېر ژر مه ورځئ لږ ودرېږئ او چې کله یې ودرئ نو باره به ورته وایي چې فاعطيكم ما شئتم چې کوم شی مې خوښ دی هغه زه نن درکوم واشفعكم ما شفعتم چې نن د قیامت په میدان کې د کوم چا دپاره شفاعت کوئ زه ستاسو شفاعت کوم الله به ورته جنت له ډېر ژر مه ځئ لږ د قیامت په میدان کې وګورئ چې کوم شی مې غواړئ هغه زه نن درکوم د دې انسانانو کې چې د کوم چا شفاعت کوئ زه نن ستاسو شفاعت قبلوم لارا کرامتکم و عزتکم چې زه ستاسو کرامت او ستاسو عزت نن د قیامت په انسانانو باندې ووینم او هغوی ته یې ورښکاره کړم
نو مقصود مو دا دی چې الله تعالی د انسانیت دپاره منزل ته یو لار ټاکلې ده چې د الله تعالی قرب او ولایت او د الله د نزدېکت منزل دی. دې له چې سړی پر کومه لار باندې ځي نو علماو لیکلي دي چې د هغې دپاره اولنی قدم علم دی چې د کم چا سره علم نه وي ورسره هغه دې منزل ته نسي رسېدی، هغه دې مقام ته نسي رسېدلی. نو ځکه د انسان دپاره د ټولو څه بنیادي صفت د علم دی چې کم چاته الله تعالی علم په نصیب ورکړی دی، الله تعالی دې هغې ته د ټولې معاشرې د رهنمایۍ توفیق وله ورکړي. او چې کم چاته الله تعالی بچان ورکړي دي الله تعالی دې د علم د زده کړې توفیق ورکړي. الله تعالی دې زموږ معاشره د دې تیاریکۍ او د دې فسادونو څخه د هدایت و رڼا ته راوباسي. الله تعالی دې دا څه خبرې